د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د پکتیکا ولایت ډیلي ولسوالۍ ته په هغې غونډې کې ګډون وکړ چې سیمه ییزو مسؤلینو، قومي مشرانو او ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون درلود. په پیل کې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو په استازولۍ قومي مشرانو راغلو مسؤلینو ته د ښه راغلاست وینا وکړه او یادې ولسوالۍ ته یې د خلیفه سراج الدین حقانی سفر په سیمه کې میشتو قومونو او ولسونو لپاره ویاړ وباله. خلیفه سراج الدین حقانی د اسلامي نظام د حاکمیت په موخه د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو قربانۍ وستایلې او د جهادي بهیر بریا یې د ورته قربانیو پایله وبلله. نوموړي وویل دغه ولسوالۍ که څه هم له مادي پلوه کمزورې ده خو په معنوي لحاظ ځانګړی ارزښت لري. ظاهري لحاظ سره ډېره خړه پړه او د دنیا د ډېرو نعمتونو نه محرومه، خو په معنوي لحاظ روحاني لحاظ باندې تاسو عزت او مقام دا تر ډېرو نعمتونو نه دنیوي نعمتونو نه لوړ دی. الله جل جلاله دې په دې شل کلنۍ جهاد کې چې څومره شهیدان شوي دي الله دې ټولو شهادتونه قبول کړي. خلیفه سراج الدین حقانی له بې اتفاقۍ څخه د ځان ژغورنې او د حکومت او ولس پر یووالي ټینګار وکړ. هغه هیله وښوده چې د جهادي دورې په څیر باید متحد واوسو او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړو. دې وکړل او په مسلمانانو باندې او تکلیفونه تیر کړل. دی په دې پوه شول چې په دې باندې موږ نشو کامیابېدلی. یوازینی شی دی چې دا خلک موږ ماتولی شو، شکست ورکولی شو. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، چې په دوی کې اختلاف پیدا کړي، ډلبازۍ پیدا کړي، یو په بل سره بې اعتماده کړي، سره وژنګوي چې د دې د لښکر اتفاق و وحدت ختم شي. خو لله الحمد تر اخره پورې دغه د ایمان لښکر، د شریعت لښکر چې کوم و په خپل ژمنو باندې چې د الله جل جلاله سره ولاړ و، په شهادتو به د وحدت نورم ټینګېدو، په زندانو به نورم ټینګېدو. د کورنیو چارو وزیر وویل افغانانو ته دین او وطن دواړه مهم دي او زیاته یې کړه چې د پیاوړې اسلامي عقیدې په لرلو سره باید په ګډه د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړو. حقانی د حکومت غیږه ټولو افغانانو ته پرانیستې وبلله او په ملي یووالي یې ټینګار وکړ. خلیفه سراج الدین حقانی مجاهدینو ته په سپارښتنو کې وویل خلک باید په نرمۍ سره د خپلو اسلامي ارزښتونو درناوي ته سوق شي. ډېر کوشش کړی نه چې خدای تعالی نه ناراضه شي ویستبدل قوم غیرکم، خدای هم تبدیل کړي ومشړي. جهاد هم کړی دی، وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، خدای انتخاب کړی دغته. یا ایها الذین آمنوا من یرتد عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونهم. خدای پاک دغه جهاد ته راوباسلو، خدای پاک انتخاب کړی، خدای انتخاب دی. که په دې انتخاب باندې، په دې جهاد باندې چې زه سړی شوم، رجال شوم، دغه مقام ته ورسېدلم، زه نن دومره لوړ ګرځم چې موږ د الله تعالی د لویه پاچاهي، د لوی قدرت، د لوی نظام چې د ما په سر باندې د پوست لوی نظام بل ولاړ دی، هغه مې تعقیبوي، په مرصاد کې دایره ته، په کمین کې دایره ته. داسې نه وي چې خدای پاک مې وشړي ومې رټي. موږ تاسو نه مخکې خلک یې وشړل، ویې رټل، ډېر تکړه خلک په عوض یې تاسو راوستی، د خوار مالان غریب حال کې راوست. په دې شیانو کې ډېر پام به کوي. دا خو ستاسو دی، تاسو خو د موږ نه الحمدلله په 100 چنده، 1000 چنده، په 100 چنده تاسو بهتره یې. په داسې صحرا کې چې دغسې ته فکر ورپام کېږي نه، خو د دې په خاطر دا خبره کومه چې کله سړی ډېر دردمن شي. فتحه خدای راکړه، نصرت خدای راسره وکړو، 15,000 بندیان خدای جل جلاله د جهاد په نتیجه کې زندانونه راته مات کړل. په ورته مهال د پکتیکا اوسیدونکي دې ولایت ته د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سفرونه مهم ګڼي او په بېلابېلو برخو کې ترې د پراختیايي پروژو غوښتنه کوي. اوس دا ولسونه چې دي ډېرې غټې هیلې ورته لري او خوشحاله دي. باور دې وسه چې دومره زیات ورته خوشحاله دي چې دا خوشحالي دوی احساسولی نه شي. پکتیکا خو ډېرې ستونزې لري، عمده مشکلات لري چې نه د برق سهولیت شته ورته. لکه مخکې چې مو یادونه وکړله چې د پکتیکا روډونه خراب وو، بندونه یې نه وو، همداسې شان نور مشکلات دي. نو په دې باره باندې موږ دا غواړو چې پکتیکا ولایت ته برق جوړ شي
او له دې نه علاوه پوهنتونونه جوړ شي، کلینیکونه جوړ شي، حتی تر ولسوالیو پورې دا خدمت وغځېږي. که چیرې دا خدمت پاتې نه رسېږي ولسوالیو ته، خلک له ډېرو ستونزو پریشانیو سره مخ دي، نو دا به ډېره یوه غټه ضایع وي چې دا خلک له دې اساس پړاو نه همداسې بې برخې پاتې شي. نو برکو غوښتنه مو ده چې نورم پکتیکا ته زیات خدمت وشي. پکتیکا د نورو په شمول باندې زیات پاته ده، د یو ښه کار نه ده ورته سوی. غواړو چې پکتیکا ته برق راسي او ښه کار نورم ورته وشي او د امارت او د نورو خلکو لږ توجه ورته زیاته شي. پکتیکا د سویل ختیځ زون یو له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې اوسیدونکي د بیا رغونې، پوهنې، کرنې، روغتیا او ګڼو نورو برخو کې د بنسټیزو پروژو پلي کولو ته اړتیا لري. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیکا.